د دې موضوع په تړاو د بحث لپاره سره په ژوندۍ بڼه د سیاسي چارو شنونکی عزیز مارش صاحب را سره دی. مارش صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. پاکستان ولې د خپلو وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو پر ځای پوځي عملیات غوره کوي؟ مننه. لومړی تاسو قدرمن لیدونکو ته تخنیکي همکارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. علیکم سلام. پاکستان دغه مخالفین چې په پاکستان کې دي خصوصا د عذاب خیمه او نظامی چریکي ډلې د خپل ایسای جوړ کړي خپل مخه د پاره یو هغه خوځښتونه دي چې پښتانه او بلوچستان او سیندیان د خپل حق او حقوق د ازادۍ لپاره تر سره کوي. هغه جدا مسله ده، سیاسي مسایل دي. اما متباقي د نور ډلې ته په لان دی لپاره جوړ کړي چې هغه خوځښتونه په آرام کې هغه خوځښتونه په ټارګټ کې ورسې وګوري. چې ټي پی خپل د پاکستان جوړ ده، پاکستان په دې باندې خپل عملیات کې خپل اهداف مختبي د غرب نقشې او برنامه مختبي. دا څنګه کېدای چې اعداد اتم او د شپږ لک او د 1 میلیون پاوز کوم ارغزان تار په دیران کې بندوم بیا لا دوی نه چې د پی راځي افغانستان ته بیا افغانستان به تاوړي امکان لري. د تاسو پایڅ سه دا دون څه سه دا کامبري او تدابیر امنیتي څه دومره به غیرت او دومره د ناتوان او ضعیف حکومت چې تا په خاوره کې ټي ټي پی د بل ځای راځي او ته ورته ګوره یا داوا د حکومت څنګه کوي. دا خبر معلومه خبر ده. بنا د خپل مقاصد لپاره جوړ سي دا چې افغانستان باندې عملي کوي دا غوښتل چې خپل مثلا خواسته په افغان دولت ومني دغه چې دوی فکر کاوه او غلطه محاسبه کړې د خوا په شان چې ګواکې افغانستان اوس هم د دې اصلاند ده او د دې لاس پوچی دلته دي. حال دا چې دا سړیو دوی ته د درس ورکړ سو دی په دې تاسو چې افغانستان کې تغیرات راغلي دي. صاحبان مالکین د افغانستان دته اوس خپل خاور باندې حاکمیت لري. ملت د افغانستان د دې پرندريږي. دوی هغه افزار چې په نوم د اسلام او جهاد او مولا او اخوند او مراب او منبر او پیر دا څه اوس کمایله دي. چې خلک په دا کې دم لري وای چې نه افغانستان کې سوچ اسلامي ده نسبت د اسلام آباد او پنجاب ځکه انګريز قانون چلیږي. فساد موجوده په ټولنه کې. د بنان اوس هغه افزار هم دینه تللی هغه مورال هم دینه تللی ده او دی هغه ډله ته پلی جوړ کړي هغه د دې په صدره پاتې دي. خلک حقوق دینه غواړي په ټوله کې حالات کنه ده. اوس د غلطو محاسبو د غلط عمل کړدو لوجنه اوس په بحراني حالت کې ده. اوس موجود ده چې لاس انګلستان ته لاس امریکا ته لاس غربي نړۍ ته. آیا د چین منځګړیتوب د سیمه ییز ثبات لپاره نوې فرصت رامنځته کولی شي؟ نه چین مخکې په پاکستان کې مداخله وکړه. پاکستان درس واخیسته. دغه لوجه نه عمران خان او نور بدیان هم سول. ځکه چین یو حریف هیواد دی غربي نړۍ ده او پاکستان غرب نړۍ جوړ کړی د خپل اهداف مخ د پاره کو پاکستان بیا چین خواته روسیې خواته تمایل کوي. خانه خادي ته غټ سنځي ګول کی په دې باندې کی او په سیمه کې چین کڅ کوله چې مخکې به کړیو کورانه د افغانستان مادونو ته شل کاله مخکې هم د قراردادونه وکړل تر سره نسو کړای وو سم قراردادونه تړون لاسي کړل نه سي کولای. نو کوم خاص تدابیر نه لري سر غواړي او مملکت لار چې هغه مملکت خپل پرورړی کی او د پول وجه نه هغه باندې فشار راوړي او زیر می تلاسه کی چې دا مخنیوي اوس امریکا کړی دی او دوی نسي کولای په تنهایی دا کار وکړي. که روسیا سره اوځي چې کېدای شي یو څه برنامه مختوي شي تقریبا بیا په سیمه کې زبردست ودونه کېدلای شي. اما بیا هم د درېم نړۍ هوادونه دوی بیا زیاتره فکر کې دا بالانس سیاست چې له غرب شهر سره خپل اړیکې خراب نه کړي ځکه د دې مسله مجبوریتونه شته. ډېر مننه مارش صاحب. راوښو وروستۍ پوښتنې ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې د سیمې پر اقتصادي همکارۍ باندې څه اغېز کولی شي؟ بالکل کوي چې سیمه ګار مرکزی اسیا جنوبي اسیا سره د وصال نقطه هم د افغانستان او پاکستان ده. نو طبعا تاثیرات لري. د ایران او د چین اړیکې چې موږ وخت یادوري او کې د خپل چین له شرقي اروپا سره ترانزیت افغانستان ده. په سیمه باندې خانه تهدید ورته ایجادېږي ځکه د سیمه وادونه ټینګ تورزم مرکز په اسلام آباد کې ده. پاکستان جوړي دوی په دې باندې چې دا نارامي چې کوي خانه افغانستان کې بیا امیر راوړي او غواړي چې لږه تورزم مرکزی اسیا ته ایران ته چین ته د غرب په امر باندې بوزي. دوی به د ګراني خانه
ډیره زیاته مننه کوم ماري صاحب ستاسو له حضور څخه په خپرونه کې.